رائټ رائټ دا رانا ثنا الله شکوي وسړی دغه سره کله موږ په ژبه پیژو چې کم دی جی تاسو لږ انتظار وباسئ تاسو غول خوري ته بریک دلګو دا پکتیوال کوس کې دا کنزلمار دي دا پکتیوال کوس کې دا مراله تاسو د پاکستانیانو توهین کوي دا مراله جرنیل صاحب دا کوس کې دا کنزلمار دې کومه څه غیر خونه چې کنزلمار یا منو له جنا سره د خزو غیم ورزه د کنزلمار یار چندرا پکتیوال سی به وسړی به کنزلمار چې سړی ته هغه چې خاطی باید سو ګیلا ونه کی نو بهر پښتونخوا هم دغه د وخت نو مجبوره چې څنګه راشي ډایرکټ چې نه پیژنې دی الله خاطر وکي مخکې نه پاغه باندې شټم ملګوي چې دا چی د وسوک نه ده خور امور کنځا ولې کوي شیخ دلته کنځلې نه دی کړي قائد اعظم بابا لدی کنځلې کړي دي قائد اعظم بابا قائد اعظم خزغي ما کله ویل چې نه مې دي کړي دا ګوري دا د دلال تاسو کې نو ولې دا دومره بغیرت انسان تاسو کې نو ولې دلته دا بیا د افغانانو دا نام بدناموي بي عزت کوي کته را باندې بي عزت کوي په دې مشپه باندې شب جنرال صاحب تاسو خپل بانډار کوي خپل غپ لګوي زه دغه شي غپ شپ ته تراوه ختم شي او ساتم تیر دي ما خو په دې کې هغه بزرګم شنه سي اول تر اخر د سره د پاکستان نوم خو نه راکې هغه شو سړی چې د غری دوه واری پر پدرلانه شي شو بانډار تاسو ته جنرال صاحب مجبور پکتیاوال او شیخ ټول شو وخت ولري مننه خواص وای تاسو وسه دی ویلې ډیزلیل مسایا مړه دا د سوکرا وړه دا خو کنځلې کوي دا یو کنځل مار نه سوي کیږي ګوره ته ځان نه سړی نه جوړای کنه همیشه به ځای قدم ولې نه دي کړی زه خو الحمدلله زه ګورې الحمدلله زمونږ خپل هغه د خپل ریاست سپورټ کوو خپل ادارې سپورټ کوو الحمدلله زمونږ دا وطن چې جوړ شوی دی دا د دې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر وکړه ستا اداره ستا نظام ستا ډیزل ستا مریم هغه بل دي ستا هغه نورو ټول دا نور په دې خو په کې داسې درته وکم ګاندو نه ګوره کنه شیخ مریم نواز نه ګوره دا تاسو د جنرال صاحب هم د زمونږ د وطن کې چې کوم هغه دي پی ټی آی والا دا سپورټ کوي ګوره دا د ادارې خلاف فوج خلاف تاسو ولې خلک سپورټ کوي دا خو ټیک خبره نه ده کنه یار تاسو قرارداد چین سره کوي د موږ مجرد ول سره نه کوي یار بس شیخ صاحب دا غلط کارونه پرېږ دی یار کله ته په یو کس لاین وې کله په بل کس تل سونیا شاه سره تسکړ لري هغه خو واده کړی دی د خدای بنده هلکه شیخ صبر وکړ شیخ خپل خوان کوي خدای شاهد دي تاسو د ملک خوان کوي پردای خوان کوي نه غلط خبره مکوي ما خو صرف دومره ویلې چې جنرال صاحب تاسو مذمت کوي دا بلوچستان کې چې کوم واقعیا پیښ شوی دی د کې چې دا تاسو تقریبا 32 پنجابیان نورونه تاسو شهیدان کړي دي د دې تاسو مذمت کوي دسه خو نه دی په کار کنه تاسو ولې څه کار لري زموږ خیبر پختونخوا سره څه کار لري تاسو وایي چې پاټک بدله ډنډه درو نو دلته تاسو نه ګورئ دلته خو د پی ټی آی والا د لواتت بل پاس کړی دی 2018 کې دلته خو د ټولو بیا د مې ورکو نه وای کار څه کړی نه تی ولې ورکه مې ورکوا نه مونږ خو نه دی ورکړې مونږ خو الحمدلله مونږ په ټالیان یو بچو صبر کته نه ورکول نه تا دغه بیل پاس کو خو ته پیژاندلې سي دغه بیل درته پاس کړی دا چا چې ګوره دلته دا پی ټی آی والا د ټولو هغه کړی دی ګوره دا خو لکانو سره دوی دوه د کوي دا پی ټی آی والا دا استغفر الله دا بالکل اخر زمانه خلک دا پی ټی آی والا بیا تاسو دا جنرال صاحب دلته راځي عمران خان سپورټ کوي پی ټی آی سپورټ کوي عمران خان خپل 2018 کله چې دا بل پاس کړو د غختل چې دلته مراد سید سره واده ګوره دا 2018 ما وایا کنه په پښتو هغه 2018 ما وایا کنه پرې مجبوره تی پرې ده ښه وهرم باندې وایم دلته عمران خان غختل چې مراد سید سره واده وکي بیا دینه بعد کله چې دا فوج خبر شو چې یاره دا خود سه یو بغیرت انسان دی نه بعد دا نیولې دی دا دلته جرنیل صاحب د سکار مو کوي تاسو راشي تاسو میاں محمد نواز شریف صاحب سپورټ کوي میاں محمد شهباز شریف صاحب سپورټ تاسو یې بلوچستان کې چې وجل شوی دي
یا تقریبا 32 پنجابیان شهید کړي دي دلته د بی ال ای والا. تاسو یو دعا وکړئ چې الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. دا پنجابي بایګان چې شهید شوي دي دلته. شیخ ته به تراسه الله پاک دې په مارک کې برکات واچي. نور وای لا حول ولا قوه الا بالله. یاره دا څرنګه تاسو خلک څوک چې پاکستان ته تباه کوي هغه خلک تاسو سپورټ کوي ولې داسې کار کوي؟ نه الله پاک دې د قبر په عذاب کې غږ ډړمان ورته راولي. مونږ بیا کله تاسو سپورټ دلته راځي تاسو د عمران خان سپورټ کوي تاسو به خوشحال شئ کزال تاسو وطن کې یاره تاسو جرنیل صاحب همیشه ته د عمران خان د پاره ته ویډیو اچوي نو د تا به خوښ شي چې یو کس د پاکستان راشي او د سنومي کې دا تاسو وطن کې چې کوم دی آریانا سعید سپورټ کی تاسو که عمران خان سپورټ کوئ نو بیا موږ غواړو چې آریانا سعید موږ وطن کې نه ده نو هغه خو دې کنه افغانستان سے سپورټ کوي د آریانا سعید مور پاکستاني وکا ار څوک سے سپورټ کوي هغه د تا کار د عمران خان دلته د پدې زړګي کې ده عمران خان کې بګوت نه وه او دا چې د لواتات به پاس کړی د ګور هغه دې خاطر کړی مراد سعید صبر کا چې خبر لا حول ولا لک صبر کا عمران خان ګورا د بل دې په خاطر پاس ک چې همیش به تاسو په کونه ورکولو گیر شولې بیا د بي ماپی بیا به پولیسو جاخي درته جوړول او مشکلات به هغه درته قانون پاس ک چې پولیس د خپل ریحام خان خپل کتاب کې لیکل دي د سابقه اهلیت نه غولې خړلې ویل دي چې نه هغه ویل دي چې دا د غختل چې دلته مراد سعید سره دا واده وکي نو تاسو برای مهرباني تاسو د کار مکوئ سره نه خدای دې چې د فاوز لمشر سره یو چاغه کې د مون کار نسته توس ولې اپاد شو بي ال او ټي ټي پی او پی ټي آی او دا چې څومره تاسو ځپل کېږي مونږ درته دعا کوو دعا نه خو بغیر شي نه لرو بس الله دې برکت پکې واچي اسلام مسلمان کې برکت مسلمان د بل مسلمان رور نه جرنیل صاحب مسلمان خو د بل مسلمان روري کنه نو تاسو ولې غواړئ ما خو نه دی غوښتي ما خو د برکت دعا درته کوم برکت کار نه درکړو خو دعا درته کوو خاصه نه چې تاسو دلته تاسو دا نیت چې تاسو دلته د کې پی کې ونیسه یا بلوچستان ونیسه د کې پی کې خبره در لکوم چې دا ټول پی ټی آی والا دي دا کله چې دا بل پاس شوی د ټولو غلط کارونه کړی دي لواتت کړی دي تاسو ولې دا کونیان غواړي چې خپل وطن سره یو کې ولې نواز شریف نه دا کړی نه میا صاحب ګور میا صاحب ما سره ماشین د پاغې چې کینه نه والا کې د سره مانه مټرتنه امت مسلمان لیډر دی محمد نواز شریف ته د کې پی کې خبره کوي چې تاسو یې نیسئ ته خبر نه نیول سوی دا وخت ځنه خاجي تاسو نیولې دي نو صف توره به وکړئ هلته خو ټول کونیان دي نو کونیان ولې غواړي چې تاسو خپل وطن سره یو کې غلی شه خدای د غرق که کونیان نه دي غلی شه نه ته خبر نه یې چې بل ځای شهباز شریف د فضل الرحمن سره کېناستلو چې دا څه حالات روان دي یاره جی مجبور صاحب ګوره دلته ګوره مس مردان شو ګل چاهت شو مایا پټانی شو تاسو غواړئ چې تاسو خلک خپل ځان سره یو کې دا خو د نه منلو خبره ده موږ د ته چې موږ نه پدلو خو دوا درته کوو سامکانای صاحب د غبل سره د لنډغر سره خبرې وکړه لکه چې له کولاب نه دا نه پیغام کده اغله هندکوش لاس کو غرونه ده ستاره مشه رامک د خلاص کا ابو تعددي اینجا گوهد میکنم او فهمیدی دموجا گوی تام کو گوی خاشم خای وخیلا جناب سیدا هو پادر دموجا گوی تام کو گوزوک دا غدي دوی وای دی جا گورت میکنم ما ساعت انتظار جناب سیدا د لندګانو د ګلخانانو څخه پارشته او ډیر پارک ده نسل باز نسل باز بود سوسو دا شیخ سوسو تراسه ورته دا سوټای لک پای که دا شیخ تاسو سنبال کې دا شیخ وتړي جرنیل صاحب دا ډېر الټا کارونه کوي دلته تاسو خپل علي شاو تړي
نه علي شاه خو غریب بل ورځ لایو هم نو دا ناس ولته سونیا شاه ګل شاهات او د داود شاه دا تاسو وتړی تاسو دا ولې نه تړی چې آزاد مو پریخي دی په دې ټیک ټاک کې زمونږ ګوري زمونږ وطن کې الحمدلله جمهوریت سیستم دی مونږ آزاد یو تاسو وطن کې خو جمهوریت نشته کنه نو تاسو ولې داسې کارونه کوئ نو شیخو دی تا ته بار وایي چې هغه دی اروپا نه دی هغه لندن نه ده هغه نو د شیخ لندن نه دی دا څرنګه شیخ دی چې دلته جنرال صاحب سره کینی جنرال صاحب یو ورځ هدایت نه دی کړی چې داسې مه کوه شیخ ګیره دی پرېښې دی دی ګیره نه دی از وشرمېږه قبر نترسه بچه از قبر نترس چی میترسی ما رو پوین میکنی چی بترسم این همینجا یک قبر کردیم تر یک قبر خشوری قشنگی به خاطر خودت شد وجود گوش میکنی دمو قبر تو گوی تام میکنی اینا قبرگم نگاه پیش از گور کردن میگویی میشه با اینجا گوی تام که دا چی شو دا چیرته دا کوم تشناب مچناب که دا جنرال صاحب نه پیغام دی وزي هغه سیم لګولې او پته نشته دی وزیم لګولو ما ورسته خوري پښتونخوا نو تاسو دا ګلشات او دا داود شاه تاسو دا ویلي په پاکستان کې نه سمبلوي ګوره زموږ جمهوریت نظام دی دلته هر سړی حق لري رای لري کله چې پاکستان جوړ شوی دی ګوره دا دلته د جمهوریت سیستم جوړ شوی دی نو مونږ داسې کوم کار نه لرو چې هر سړی هر څه کوي صرف دومره دی 2018 پورې زموږ بالکل اسلامي نظام وکړه چې عمران خان راغی د یو غلط کار کړی چې دلته دا ګې بل پاس کړی هغه نه بعد زموږ آئین اسلامي نشو نو بس دې کې لږ مشکل جوړ تاسو جمهوریت خو خبره دي تاسو جمهوریت خو ټول جمهوریت دومره سخت وشرمولو چې ولاکه په بنگلاديش کې زم چې بیا چې د بنگالیانو لوجه کېږي بیا تم جمهوریت راشي ته څنګه جمهوریت لعنت وای په عمران خان لعنت وای په عمران خان لعنت وای تاسو د عمران خان خبره پرېدا خبره ما د جمهوریت تار واخستله د ګلشاهات او د تاسو ولې سپورټ کوئ نه چې تاسو دومره خوښیږي نو موږ به د عمران خان درولیګو افغانستان به درولیګو تاسو ولته وساته خو صرف دومره دی چې د سره د نور کونیان راځي دا به تاسو مګر مخه ته وي چې کوم بلی پاس کړي واغه خپل خپيږي به وضاحت نه ده په کار چې لته وي وایم غنه خو ما دا بس